الله الرحمن الرحیم. کتاب په دنیا کې تر ټولو غوره ډالۍ کتاب دی. ویل ولئ، وایورئ، یو څه ترې زده کړئ او نورو ته یې هم ورسوئ. د کره کتنې مکتبونه، لیکوال سلیم اختر، ژباړن اجمل ښکلی. د غږیزو کتابونو په لړ کې دا ځل درته د کره کتنې مکتبونه په غږیزه بڼه زه سمیع الله شاهد وړاندې کوم. د کتاب په 8مه برخه کې په ارواپوهیزه کره کتنه وغږېدو. د کتاب په 9مه برخه کې دې پوښتنو ته ځوابونه موندلی شو. لومړی، شکلي کره کتنه کومه کره کتنه ده؟ دویم، سبک پوهیزه کره کتنه څه ته وایي؟ لومړی، شکلي کره کتنه یا فارمولیست کریټیسیزم. زیاتره کره کتونکي د سټرکچرل ژباړه په قالبي کوي، خو اوس چې د سټرکچرل لپاره د جوړښتي اصطلاح دود شوي، نو د فارمولیست لپاره د شکلي کره کتنې ژباړه غوره ده. په لویدیځ کې څېړونکو د فورمالیستي کره کتنې جرړه تر ارسطو رسولې، چې د هنر په اړه یې د افلاطون د الهي لیونتوب د نظر پر خلاف د نقل فکر وړاندې کړ او د ماوراء طبیعي اخلاقي او ټولنیزو موخو له پیروي پرته یې د بیل نظام په توګه ډرامه او شاعري وشنله او پر شکل یې خبرې وکړې. فورم د یوناني ژبې وایي. دا خو څرګنده ده چې ارسطو هغه ټولې خبرې نه دي کړي چې نن د شکلي یا فورمالیستي کره کتنې په بحثونو کې اوړي راوړي، خو چې د فورم په اړه یې څه هم ویلي، که سرسري هم دي، خو انګازې یې تر پیړیو پورته وي. په تېره د ډرامې د رغندو توپونو په اړه ارسطو وایي چې پنځونه، یعنې ډرامه، شاعري، انځورګري، مجسمه سازي او نور د بېلابېلو جوړښتي توکیو ټولګه ده او هر جوړښتي توکی له خپل جزوي تشخیص سره د یو کل برخه وي. دې کل ته جوړښتي وحدت وایي. دا جوړښتي توکي یا د دې کل شننه یا د پنځونې توکی لکه موضوع یا داسې نور توکي په ګډه پنځونه جوړوي. دا خو د شکلي یا فورمالیستي کره کتنې تاریخي شالید و، خو اوسنی تاریخ یې له روسیې پیلېږي. پر 1914 زېږدیز کال پر سینټ پیټرزبرګ کې د ویکتور شکلوفسکي یوه لیکنه خپره شوه چې له مخې یې اوسمهال لرغونی هنر مړ دی، خو نوی هنر لا نه دی زوړ کړی. پر شیانو یا انګېرنو هم د مرګ څپه خپره ده. موږ نړۍ ته هېڅ فکر نه لرو، نو له عالمه د وګړیو د خبرېدا لپاره یوازینۍ لار د نویو هنري جوړښتونو له پنځولو پاتې ده. شیانو ته یې نوی ژوند ورکړی او نهیلي یې ماته کړې. د دغه پاسني ماخذ د څېړونکو په اند د شکلوفسکي دغه لیکنه په روسیه کې د شکلي کره کتنې لرغونترینه حواله هم او بنسټ هم. د ادبي نومونو د وییز زېرمې یا ډکشنري آف لیټرري ټرمز د راټولونکي په وینا دغه لړۍ پر 1918 زېږدیز کال ویکتور شکلوفسکي پیل کړې وه. تر ده وروسته بل سړی یوجین زمیتن و. د شکلي نقد د دغه کره کتونکو په اند هنر له آره سبک او تخنیک دی. تخنیک د موخې د ترلاسي یا د پیغام د رسوي وسیله نه، بلکې په خپله موخه ده. نو څه ویلو پر ځای څنګه ویل مهم دي. د شکلي کره کتنې له مخې هنرمند بس کارګر او مامور دی. دا فکر چې د مارکسیستي کره کتنې له هنري فکر سره بډ و، نو په 3 کلونو کې دننه یې ریښه ور پرې کړه. په تنقید اور جدید اردو تنقید کې د شکلي کره کتنې د پیل 1915 او پای 1913 په اړه د ډاکټر وزیر آغا ورکړي معلومات ناسم دي. د شکلي کره کتنې په جوړښت او آر جوړونه کې آی اے ریچارډز، ټي اس الیټ، ویلیام امپیسن، آر لیوس، جان کرو، رینم، جویل سپینګارن، نارتروپ، فرایي، رینویل، ایلن ټیټ، کینت بروکس او رابرټ پنوارن غوندې ځینې لوی او اوسني کره کتونکي د یادونې وړ دي. خو دا دې هم ښکاروي چې د روایت یا د پنځګر د شخصیت د نفي له فکر سره چا الیټ په دودیزه معنا شکلي کره کتونکی نه دی منلی او جان کرو، رینم او جویل سپینګارن یې هم په اغېزمنیزې یعنې تاثیراتي کره کتنې پورې تړلی. خبره دا ده چې د لفظ او معنا، سبک او شکل او مواد او جوړښت خبرې په یو نه یوه بڼه په هره کره کتنه کې شته دي. په دې ډول دغه خبرې د هغو کره کتونکو په لیکنو کې هم شته دي چې شکلي کره کتونکي بیخي دي نه. په کره کتنه کې آی اې ریچارډز ځان د انګلو انډین نیو کریټیسیزم بنسټګر بولي، خو جارج واټسن یې د دا دعوا نه مني. نه تنقید، هیته تنقید، تاثیرات تنقید کې مترادف، خو بیا هم د ریچارډز اثر پرنسپلز آف لیټرري کریټیسیزم له ارزښته ډک دی او له اوږدو جملو وچ او ستومانونکي سبک سره نظریه ساز کتاب باله شي. د ریچارډز د ستایلو او پیروانو په وینا د لفظ او معنا د تړاو په اړه له سی کې اوګډن سره په ګډ لیکل شوی اثر د مینینګ اف مینینګ د بوتیقا هومره ارزښتمن دی. د ریچارډز دریم کتاب 1929 زېږدیز کال چاپ کریټیکل کریټیسیزم دی. همدې درو کتابونو ریچارډز مشهور کړی دی، خو د شکلي کره کتنې په دودیزه اصطلاح
آی ای ریچارډز د شکلي کره کتنې بنسټګر خو څه چې پر پوله یې هم نه دی تللی. په دې لړ کې اصطلاحاتو هم راپوهاوی رامنځته کړی دی، ځکه چې ځینې کره کتونکي نوې یا تاثیراتي کره کتنه د شکلي کره کتنې هم معنا بولي، یعنې دا دواړه بیل بیل سبکونه او مکتبونه دي. د فورم لپاره په پښتو کې د جوړښت، ذیل او قالب کلمې دود دي. په شکل دقیق دی. په فورمولیستي کره کتنه کې د پنځونې پر شکل او د شکل پر رغنده توکو او نورو خواوو او مسایلو باندې بحث کیږي. شکلي کره کتنه په دغه مفهوم له لویدیځه راغلې، خو د دې معنا دا نه ده چې ګنې په ختیځ کې ګر سره نه وه. د بڼې زیرنه د شرقي کره کتنې لرغونترین بحث دی. د تذکرو د نقد زیاتره برخه د عروضو او اوازونو ارزونه وه، او که د کلمو د کارونې اړوند دلایل په بڼې پورې تړلې وه. په دې ټولو کې شکل مخامخ یا نه مخامخ لاس لاره، خو د شکل نومونه ورته ناکاره ده. پر فورم بڼه باندې ډېر څه لیکل شوي دي. لومړی پرې په عمومي ډول په فلسفه، بیا په ښکلاپوهه او سره په ټولو هنرونو، او بیا پرې په ادب کې خبرې شوي دي. نو څومره چې په خپله توکي او بڼه پخوانی دي، هغومره پرې شوی بحث هم پخوانی دی. خو پوښتنه دا ده چې رغنده توکي یې کوم دي؟ څرګنده بڼه، د ننني جوړښت که سبک. تر دې وروسته د دوی د رغنده توکو بحث پیلېږي. بیا هغه توکي دي چې له ټولېدا، تړاو او اوړونه یې شکل جوړښت زیږي او سبک جوړوي. په دې بیلګه کې یې وګورئ. شعر د غزل په چوکاټ کې دی، قالب شو، وزن لري، جوړښت شو، او استعارات، تشبیه یا نور پکې کارېدلي سبک شو. د دوی د بیلې بیلې شننې معنا دا نه ده چې ګنې د شاعر ذهن ته دا هر څه بیل بیل یا وار په وار راغلي ول. شعر خو شاعر ته په یو ځل د بشپړ وحدت په بڼه راځي، خو د پوهېدو لپاره یې رغنده توکي بیل بیل زیرل کېږي چې له دې سره د کلي وحدت برید پیلېږي. یعنې د وحدت په لړ کې د بېلابېلو ځانګړو او متناقضو اجزاو پیلتیا او پر یو مانیز پل باندې په اوښتو د توکو د فردیت له منځه تلو سره د نوي وجود یا تشخیص ترلاسه. ګسټالټ ارواپوهه پر شکلي کره کتنه رڼا اچوي. په ګسټالټ ارواپوهه کې دا بنسټي ارزښت لري. د خپلو اجزاو تر ټولګې کل لوی وي. د قلندر مومند شعر دی: ژوندون، جنون، مینه، مرګی او حساب. ژوندون، جنون، مینه، مرګی او حساب، څومره کارونه مې په سر پراته دي. دا او هر شعر سړی په وزن، کلمو، قافیې، ردیف، ترکیب، استعارې، تشبیه او د خیال پر اجزاو ویشلی شي، ځکه چې دا د شعر رغنده توکي دي. خو د دې اجزاو له ټولګې یا وحدت چې کوم احساساتي تاثر زیږي، کوم انځور چې پر ذهن جوړوي، او کوم ځانګړی ښکلاییز خوند چې لري، هغه یوازې د دغو اجزاو له ټولګې څخه نه راولاړېږي، بلکې بې له دوی هم ورسره څه وي. په پښتو کې فورمولیستي یا شکلي کره کتنه په دې اوسنۍ بڼه پخوا نه وه، اوس ورته د ډېرو خلکو پام اوښتی، او په لیکنۍ او ګړنۍ دواړو کره کتنو کې کره کتونکي له پیغام سره د ادبي پنځونې ژبې، فورم، اجزاو او نورو ته پام کوي. شمس الرحمن فاروقي په شعر کې ظاهري هیئت لیکنه کې کاږي. تر ټولو لومړی قافیه په شعر کې ظاهري بڼه جوړوي. ژبه یا کلمې د شعر تر ګردو مهمه او ژوندۍ برخه وي. په شعر کې داخلي هیئت کې لیکي: هره پنځونه دوه بڼې لري، یوه بهرنۍ، بله دننۍ. په بهرنۍ کې ماته تخنیکي اډانه ښکاري. د بهرنۍ بڼې د پیژندلو منزل ته دویمه لار د پنځونې د ودانۍ ورغلي. دا بهرنی شکل زموږ د پنځونې عمومي مانیز یا تاثیراتي بریدونه ټاکي، او موږ ته مخکې له مخکې وایي چې پنځونه په کومه کچه او له کوم ګوټه وګورو، خو د پنځونې اره معنا درته نشي راسپړلی. د نننۍ بڼه مو ارې معنا ته بیایي. د نننۍ بڼه یې زه هغه ته وایم چې د پنځونې په جسم کې د روح غوندې پټه وي، او په کلمو کې ځان ښیي، او له بېلابېلو لارو په تېرېدو وروستي منظم ترتیب، سټایټس یا حل، سلوشن ته رسي. د نننۍ بڼه د پنځونې هغه بشپړ مانیز شکل ته وایي چې پنځګر پکې خپله تجربه بیانوي. په همدې لفظ او معنا کې شمس الرحمن فاروقي یو بل ځای وایي: شکلي کره کتنه شعر د کلمو شی بولي، او کلمې چې د احساساتو او افکارو زیرمې یا څښتنې یا ورته اشاره کوي، نو هر څه همدا کلمې دي، همدا موضوع هم ده او شکل هم. هسې خو شکلي او جوړښتي دواړه کره کتنې د یوه سکې دوه مخ ښکاري، او شمس الرحمن فاروقي ځکه سټرکچر یا جوړښتي کره کتنې دا شکلي کره کتنه ویلې. پر دې کره کتنه تور همدا دی چې د پنځونې په نقد کې بس په کلمو پسې ګرځي، او د پنځونې ارزښت نه ټاکي، نه یې ښېګڼې او بدګڼې رابرسېره کوي، ځکه چې د بڼې او رغنده توکو شننه د پنځونې پوهېدا ته لار هواروي. په دې ډول شکلي یا فورمولیستي کره کتنه د کره کتنې بنسټي توکي پرېکړه نه مني. نو د شکلي کره کتنې له مخې په نقد کې د نورو پوهو کارونه که کفر نه دی، شرک خدای دی. شمس الرحمن فاروقي وایي: د نظم لوست دپاره د کلمو لوست اړین دی. شکلي کره کتنه د کلمو بېلابېلې لغوي، اصطلاحي، مجازي، استعاري، دودیزې، رمزي، ډرامایي او نورې معناوې په ګوته کوي. نظم، ارواپوهه، ټولنیز حالات یا محرکات نه دي، یو لفظي صنعت، وربل آرټیفیکټ دی، او همدا کلمې پنجیانې دي. په
همدې خو له فلسفې، اخلاقو او ګروه بیل یا خپلواک وي. که شکلي کره کتنه پر همدې کلمه څرخي نو بیا تر کره کتونکي قاموس ښه نه دی. د کره کتنې په دې طرز کې شکل او رغنده توکي یې مهم دي، نو د متن پر لوست پکې ټینګار کیږي. همدا لامل دی چې کله ناکله د پنځونې د شکل د جوړښت په معلومولو کې سړي ته شکلي او جوړښتي کره کتنه یو راز بریښي، لکه چې پر همدې بنسټ یې ځینې کره کتونکي پیل له روسیې شکلوفسکي کوي چې د جوړښتي کره کتنې بنسټګر هم بلل کیږي. شکلي کره کتنه یوازې پر پنځونه چورلي، په نورو اړخونو پسې یې نه ګرځي او نه په ارزونه کې له نورو پوهو لکه اخلاقیاتو، ټولنپوهنې، ارواپوهې او اقتصاد کار نه اخلي. په بله وینا شکلي کره کتنه د کره کتنې له ځینو مهمو مکتبونو مارکسیستي، ارواپوهیزې، تاریخي، ټولنپوهیزې سره تړاو نه لري. تړاو خو څه چې له ځینو کره کتنو سره په دې بده ده چې ادب یوازې ادب دی، له بل شي سره نه څرخي. پنځونه بس پنځونه ده، د پوهو پمپوري یا فلسفې په محدبه هنداره کې ورته کاتب کار نه دی. شکلي کره کتونکی وایي چې دا ادب زیرنه د پنځونې د شکل سپړنه ده چې نورې پوهې او ټولنیزې چارې پکې لاس نه لري. پر دې بنسټ چې شکلي کره کتنه ادب ته د خپلواک موجود په سترګه ګوري او په علمي زرکاڼي تلل کېدای نشي. کلاپویزي او تاثیراتي کره کتنې ته ورنږدې کیږي. نارتروپ رایي وایي کره کتنه په خپله د علم او فکر یوه خاکه ده. پوښتنه د شکل ده چې شکل څه شی دی. اصل خبره دا ده چې پنځونه او د پنځونې په بڼه کې د ځمکې او اسمان هومره توپیر دی. د یو څیز بڼه په کارولو پورې تړلې ده او همدا بڼه یې د کارولو لپاره وي. د همدغه شکل له مخې ټوټۍ بیله، ګیلاس بیل، څمڅۍ بیل او کټوری بیل دی، خو د پنځونو یا ژانرونو بڼې بیخي پرېکنده او قطعي نه وي، بلکې اوړي راوړي. ناول کیسه، لنډه کیسه او لنډکۍ کیسه له بېلابېلو بڼو سره بیا هم کیسه ده. د شعري ژانرونو بنسټ د شعر دی، نو دا مه هېروئ چې غزل، ویرینې یا رسایه هم وي او بولله د غزل په فورم کې وي. په کره کتنه کې بڼه د کلي نه جزوي اهمیت خاوند وي. په بله وینا شکل زیاتي یا اضافي وي، مطلق نه وي. یعنې هسې خو مطلق ښکاري، نو چې د مطلق پر خلاف اضافي دی نو بیا پرې د کره کتنې ودانۍ څرنګه درېدای شي. شکل د نننۍ که بهرنی دی. بشپړ ځواب ته د تخلیق لړۍ شننه پکار ده. په دې سره موږ د ارواپوهې، هېواد او د لاشعور سیمې ته ورننوځو. بهرنۍ بڼه د پنځونې څېره ده چې ژانرونه پرې پېژندل کېږي او له مخې د غزل، مصنوي او بوللې ترمنځ توپیر شونی وي. شعر وي، خو د شپږیز او اتهیز یا څلوریزې جامې اغوندي، یعنې د کل یوه برخه وي. په دغو ژانرونو کې غزل ډېر مشهور دی، خو غزل د بڼې له امله نه، د معنا له مخې مشهور دی. د پنځونې د نننۍ بڼه له تخلیقي لړۍ راپیدا کېږي او د پنځونې په شیبې احساساتي کیفیتونو او څپو او کله ناکله په هوا او جسمي حالات لکه ناروغي او د وینې په فشار پورې تړلي وي او ترې اغېزمن وي. دا او د کلمو لاشعور غوره وایي په ګډه د نننۍ بڼه جوړوي او پر همدې بنسټ یو شاعر له بله بېلېږي. مولانا جلال الدین بلخي او کاظم خان شیدا واضح کړي: خشک تن و خشک مغز و خشک پوست، خشک تن و خشک مغز و خشک پوست، از کجا میآید این آواز دوست. شیدا وایي مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ یې رخت و زیور دی، ورته ضرور دي دا دواړه څیزه مضمون که هر څومره دل باتر دی. د څو کلمو له ښکلي ترتیب و تناسبه ځانګړی غږیز اوډون او له دې لارې شعر رامنځته کیږي. نو د شعر بڼه د کلمو په ترتیب او آهنګ پورې اړوند دی. پر دې سربېره تشبیه، استعاره، مرسل مجاز، سمبولونه، انځورونه، تلمیح او نور همدا کلمې دي چې د اړتیا له مخې د بېلابېلو اصطلاحاتو او معناو جامې اغوستې وي. د شعر د بڼې بنسټ کلمې دي او د کلمو بنسټ توري دي چې د غږونو نښې یا سمبولونه ګڼل کېږي. په شعر کې د مړې کلمې راژوندي کول او د برېښنا غوندې چټکول د پنځګر د ادبي وړتیا کار دی. دا پنځګر دی چې کلمې راټولوي او هنري مقام ته یې لوړوي. په ادب کې د پنځګر د شخصیت، د ادبي شخصیت او د ادبي وړتیا د پېژندلو لپاره د ارواپوهې مرسته اړینه ده. خو شکلي کره کتنه درسره دا نه مني. زما ژباړن په ان فورملستان له فورمه یوازې د جوړښت نه بلکې د ټولو هغو توکو یا کلمو معنا اخلي چې د پنځونې په رامنځته کولو کې لاس لري. هغه موضوع ده وزن، قافیه، جوړښت، تشبیه، استعاره، تکرار او نور دي. فورملستان په ادب کې د دغو کلمو چې د تشبیه، سمبول، استعارې، تجنیس او نورو جامه یې اغوستې په تناسب پسې ګرځي او وایي چې د کلمو له همدغه تناسبه هنري ښکلا را پیدا شوې ده او ادب شوی دی. دوی چې په تناسب پسې ګرځي نو په دې تناسب کې د کلمو جوړښت، ترتیب، معنا او موسیقت ټول راځي. پر دې سربېره فورملستان ادب د عادي خبرې نه عادي کولو ته وایي او د غیر عادي کول له وزنه پیلېږي او مبالغه، تشبیه، سمبول او نور هنري نزاکتونه رانغاړي. په همدې تړاو دلته د شعر او اغېز په نامو د احسان الله درمل یوه وړه لیکنه راوړو. د هنري لذت د فلسفې په اړه ګڼ نظرونه موجود دي. ځینې وایي زموږ حواس د پدیدو د اجزاو ترمنځ له پراته تناسبه خوند اخلي او په هنر کې هم د هنري اثر د بېلابېلو اجزاو ترمنځ د تناسب شتون زموږ د ذوق تلید تخنوي. په شعر کې د موضوع، قالب، وزن، الفاظو او ځینو نورو برخو ترمنځ تناسب دې ته لار جوړوي چې شعر پر موږ اغېز وکړي او خوند ترې واخلو. شیدا وایي
مضمون د شعر لکه پیکر دی رنگین الفاظ رخت و زیور دی ورته ضرور دی دا دواړه څیزه مضمون که هر څو دل پاتر دی. شاید دا څلوریزه د شعر د جوړښت په اړه ویل ده، خو هغه شعر چې قوي جوړښت لري معمولا ډیر اغیز نه هم برخمن وي. خو تر دې وراخوا په شعر کې د ځینو نورو ارزښتونو په شتون هم فکر کیږي چې د شعر د خوند ضمانت کوي. د شعر او نثر د ژبې ترمنځ یو توپیر هم مبالغه ده. مبالغه د کټپین وندې یو شی د خپل اصلي شکل نه په وارونو لوی او پر کیف ښیي. موږ په خپلو سترګو هم د باغ او راغ ننداره کوو، خو که دا ننداره د شاعر د شعر له هندارې وکړو د باغ او راغ بڼه بل ډول ایسي، ځکه چې د شاعر په شعر کې باغ او راغ هغه نه دی چې د دوی اصلي بڼه ده، بلکې شاعر پرې د خیال او مبالغې په مټ داسې څه ور اضافه کړي دي چې باغ او راغ یې نه لري. د شعر دا ځانګړنه د دې باعث کیږي چې موږ ته شیان تر خپل اصلي حالت لا ښکلي، غټ او پرکیف معلوم شي. کله چې داسې وشول نو له شیانو نه د خوند اخیستو اندازه هم لوړیږي. د خوشحال بابا په سواتنامه کې راغلی سوات تر اصلي سوات ډېر ښکلی دی، ځکه هغه سوات چې خوشحال بابا یادوي تر اصلي سوات یو څه اضافه لري. یوه بله خبره چې له شعر نه د خوند اخیستو باعث کیږي دا ده چې موږ په عادي حالات کې د شیانو ټولو اړخونو او ټولو ځانګړنو ته نه متوجه کیږو. موږ له خپل چاپیریال او طبیعت سره زیاتره مهال ساینسي چلند کوو، یعنې هر څه هغسې ګورو چې دي. خو شاعر شیانو ته له ځینو داسې زاویو هم ګوري چې موږ پخوا ورسره نه وو اشنا، او دا خبره د نااشناتوب په پیدا کولو کې لویه ونډه لري. نااشناتوب د هر اصیل هنر یوه لویه ځانګړنه ده. د استاد شاعر پیر محمد کاروان یو مشهور نظم په دې مصرو پیل کیږي: زه د بر کلي د ګودر د غاړې یو شین چینار وم چینار، چې هر سهار به راته سلو نجونو په سرو منګلو سلامونه کول. د دې شاهکار نظم د خوند علتونه ډېر دي، خو یو علت یې دا هم دی چې موږ له نااشنا چینار سره پکې مخ کیږو. موږ د ویالو او ګودرونو پر غاړو ولاړو چینارونو ډیر لیدلی دي، خو داسې یو چنار چې پاڼه یې ژبه وي، خبرې کوي، د مینانو په رازونو خبرې وي، حتی خدای جل جلاله ته هم مین زړګی ورکړی وي. د خوږو او ترخو شیبو ډېرې خاطرې په یاد وي. سپین ستوري د خپلو خورو څانګو مرغۍ ګڼي، شین اسمان یې د سینګار هنداره وي، او یا داسې نور یا نه پېژنو او یا مو نه دي اورېدلي. دا کاروان په دې نظم کې چنار ته د خیال او مبالغې په مټ ځینې داسې ځانګړنې ورکول شوي دي چې زموږ ساینسي سترګې او غوږونه یې نه مني. خو د چنار دغه نوی تشخیص چون ناشنا دی، نو موږ ترې خوند اخلو. په شعر کې لومړی نااشناتوب د ژبې له لارې پیدا کېږي. نثري ژبه د هرې ژبې د ګرامري جوړښت پر اساس یو ځانګړی ترکیب لري، خو همدا چې خبره موضوع کېږي نو موږ له غیر عادي ژبې سره مخ کېږو، له داسې یوې ژبې سره چې اجزا یې له یو بل سره موسیقایي اړیکې لري. که زه ووایم ډېر وخت وشو چې زه او هغه سره مرور یو، نثري جمله ده، خو که همدا جمله داسې ووایم چې زه او هغه وشو ډېر وخت چې مرور یو سره، نو شعري جمله ده، او په شعري جمله کې د وزن او موسیقۍ شتون نااشناتوب او خوند ته لاره پرانیزي. کله چې په تشو موضوعونو جملو کې نااشناتوب د تکرار له امله مړاوی شي، نو شاعران هڅه کوي چې د تشبیه، استعارې، سیمبول په مټ نوي نااشناتوب را پیدا کړي او د خوند سپکه شوې تله بیرته درنه کړي. بیا هم کاروان وایي: د سپېرې سیلۍ جارو د باد په لاس کې، د سپېرې سیلۍ جارو د باد په لاس کې، پرې جارو یې د شپېلۍ د غږ لري. په دې بیت کې د استعارو او تشبیهات په مټ د وزن پر نااشناتوب څو نور نااشناتوبونه هم ورضافه شوي دي. باد لاس لري، سیلۍ جارو ده، او د شپېلۍ غږ جارو کېدای شي. موږ باد د یو جاروکښ په جامه کې وینو چې په لاس کې د سیلۍ جارو ده، او د شپېلۍ غږ له درو جارو کوي. سیلۍ، باد او د شپېلۍ غږ مو وړاندې تر دې په دې رولونو کې نه و لیدلی. دا معیارونه چې موږ په رېږدېدلي زړه ذکر کړل دقیق نه دي. ما له شعر نه د خوند اخیستو پر مهال خپلې تجربې ویلي. اړینه نه ده چې ټول خلک داسې فکر وکړي. دقیق معیار ټاکل ځکه ګرانه خبره ده چې بېلابېل ذوقونه له بېلابېل ډول شعرونو نه خوند اخلي. د کوم معیار ته سم. دویم سبک پوهیزه کره یا سټایلیک کریټیسزم. ایزاره پاوند د کلمو د کارونې په اړه وایي: لومړی، نالیکوال د کلمو له بې خرخته کارونې معلومیږي. دویم، د پنځونې د شننې پر مهال د شناند لومړنی کار د داسې کلمو راسپړنه ده چې په لیک کې زیاتې وي او د لوستونکي پام د لیک له مهمو اړخونو نامهمو کلمو ته اړوي. دریم، د یوې کلمې زیاتوب یوازې په شمېر پورې نه دی تړلی. څلورم، ښه لیکوال هغه دی چې د ژبې وړتیا ته پام وکړي، یعنې رڼا او پرېکنده ژبه وکاروي. پنځم، له اړتیا پرته زیاتې یا زایدې کلمې او ستاینوم چې نوې خبره نه راولاړوي مه کاروئ. زموږ پخوانیو او اوسنیو شاعرانو د سبک پر ارزښت تل ټینګار کړی دی. په ختیځه کرکټنه او تذکرو کې د ویندود یعنې سبک له امله شعر ستایل شوی دی، داسې چې د شعر ښېګڼې د سبک ښېګڼې پالل شوي. د سبک بنسټ کلمه ده او کلمه د تشبیه، استعارې، انځور او نورو ادبي صنعتونو په بڼه راڅرګندېږي. همدا ادبي صنعتونه دي چې په سبک پوهنه کې مهم دي.
ترڅو چې کلاسیکي ویندود دود وو او د ستاینې لپاره د کرکټنې ختیځ دود روان وو، نو د سبک او کلمو سپړنه په غزل پورې تړلې وه. خو پر ختیځو ادبیاتو چې د لویدیځ سیوری خپور شو او په ادب پورې اړوند نوي افکار راګډ شول، په ادب کې د سبک بنسټي نقش راټیټ شو او ځای خیال، اخلاق او ټولنیزو ارزښتونو ونیو. سوسیالیستي ادب دود شو، پیغام او اخلاقو ته تر سبک زیات اهمیت ورکړل شو. د سبک مطالعه په ختیځ کې څه چې په لویدیځ کې هم ډېره پخوانۍ نه ده. د ادب په لوست او د پنځونې په ستاینه کې سبک تل بنسټي اهمیت لري. د سبک لپاره په انګلیسي کې سټایل کاریږي چې د لاتیني له سټولز نه راوتی دی او هغه تیره څوکي قلم ته وایي چې د مومیایي شویو مړو پر تختو باندې پر لیک کړل. د دغه کار ماهر ته به یې سټایلیسټ وایي. نن هم دغه نومونه اصطلاح له خپل مفهوم نه لرې نه ده تللې. په سبک کې د نړۍ په بېلابېلو ژبو کې ډېر کار شوی دی. پوهانو یې فلسفي، رواني او ژبنی اړخ روښانه کړی دی. سبک ویندود یا د بیان طرز ته وایي چې د هر ګل رارنګ و بوی دیگر از مخې د پنځګرو له رارنګ او ژبنیو غوښتنو سره سم پکې توپیر پېښېږي. سبک نامتحرک، پرېکنده او جامد نه وي. سبک د پنځګر د شخصیت له رواني محرکاتو سره سره د موضوع له غوښتنې او د پنځونې اړوند ښکلاییزو معیارونو رنګ له ځان سره اړوي. له همدې امله د غزل او بوللې یا مثنوي په سبک کې توپیر دی. سبک له کلمو جوړوي، کلمې له تورو جوړې وي او تورې د بېلابېلو ژبنیو غږونو نښې دي. دغسې زرونه، ټکونه، کلمې د اوازونو له پیوسته جوړېږي. نو ځکه په سبک وهیزه کرکټنه کې غږپوهه د بنسټي ارزښت خاونده ده. غږ د کلمې بنسټ او د ژبې اساسي واحد دی چې په دې ډول د سبکپوهې تړاو له ژبپوهنې سره هم پیدا کېږي. په دغه بڼه کې سبکپوهیزه کرکټنه فعلي نه ده بلکې بهر او عیني ده، ځکه چې د تاثیراتي کرکټنې غوندې په دې کې هم احساسات او ذهني کیفیتونو ځاني اغېزو ته د مرستې لاس نه اوږدېږي، بلکې د ساینسپوه غوندې په نامیاله توګه د سبک بنسټي توکي شنل کېږي. پروفیسر مسعود حسین خان په شعر و زبان کې وایي د شعر ژبنی لوست له آره د شعر پوهې نوې جوړښتي بڼه ده، خو دا تر دې ډېره پراخه ده ځکه چې د شعر بشپړ احوال وړاندې کوي. د دې ځایه د موضوع او جوړښت پخوانی توپیري بحث باطلېږي. دا د پخوانۍ ادبي کرکټنې اصولونه نوي کوي او پخوانیو تجربو او اصلاحاتو ته علمي بنسټ ورکوي. د شعر ژبنی لوست له غږونو راولاړېږي، د ګړپوهې او نحوې له کږو وږو لارو تېرېږي او پر سبک پوهه ختمېږي. کله ناکله د جوړښت پوهنې یا نچرالیزم او سبکپوهنې توپیر نه کېږي ځکه چې دواړه پر ژبه څرخي، خو د دوی ترمنځ بنسټي توپیر شته دی. په جوړښت پوهنه کې د پنځونې ژبه پلټل کېږي، خو په سبکپوهنه کې د سبک بنسټي توکي او د دې توکو بنسټي غږونه پلټل کېږي. همدا لامل دی چې سبکپوهیزه کرکټنه د ختیځ له سبکپوهنې سره توپیر لري، ځکه چې په سبکپوهنه کې د بدیعي صنعتونو پر ځای رغنده غږونه لوستل کېږي. د سبکپوهنې په هېواد کې د تشبیه، استعارې او نورو صنعتونو پر ځای د فونولوژۍ، د خپلواکو، ناخپلواکو، نیمواکو، ژبهییزو غږونو په ځاییزو مښلو او نورو غږونو سیکا چلیږي. د سبک د پیژندلو لپاره له نوې ژبپوهنې په تېره له غږپوهې سره اشنایي اړینه ده. د کرکټونکو لپاره لومړی د غږونو د ځانګړنو پیژندنه او بیا یې پر پنځونه تطبیق ستونزمن کار دی، نو دا کار د غږپوهې ځانګړی لوست غواړي. ډاکټر ګوپیچند نارنګ په ادبي تنقید او اسلوبیات کې وایي د سبکپوهې او جوړښتپوهې دواړه نظریې که څه هم خپل بنسټي فلسفي اصولونه له ژبپوهې اخلي، خو د دواړو کار بیل دی. سبکپوهه یا ادبي سبکپوهه د ادب یا ادبي اظهار له ماهیت سره سروکار لري، خو د جوړښتپوهې په دایره کې ټول بشري ژوند، تبلیغ او د انسان تمدن ټول مظاهر راځي. د جوړښتپوهې فلسفي ننګونه دا ده چې انساني ذهن حقیقت څرنګه درک کوي او حقیقت چې رامنځته کېږي څرنګه پېژندل کېدای شي. د سبکپوهې له مخې د سبک ادبي حیثیت زیاتي نه بلکې اصلي دی، یعنې سبک اړین دی یا د ادبي اظهار اړینه خبره ده، یا د هغې تخلیقي لړۍ حتمي برخه ده چې له امله یې ژبه د ادب مقام ته رسي. یعنې له ادبي سبکه موخه ژبنی سینګار نه دی چې پرېښودل یا پلول یې تخنیکي وي، بلکې سبک پخپله په ادبي اظهار کې اغېږلی وي. پروفیسر مسعود حسین خان په زبان، اسلوب او اسلوبیات کې د ډاکټر چند نارنګ د کرکټونکي د منصب په اړه وایي کرکټونکی د رښتینولۍ د دفاعي سنګر استازی وي، خو زه پرې دا هم وزیاتوم چې کرکټونکی یوازې د رښتینولۍ نه د ادبي یا شعري رښتینولۍ او حقایقو دفاع هم کوي. د کرکټونکي په توګه له ما سره هیڅ داسې لوښی نشته دی چې زه پرې دا وتلم چې شاعر یا لیکوال د ژوند له کومو اسرارو سره مخ شوی دی. قیمتي تجربه هغه ده چې د ادب په بڼه راڅرګنده شوې ده. لوی فکر یا پخه خبره د خام بیان له امله ډېر وخت ژوندی نه پاتېږي. کرکټونکی چې له ادبي رښتینولۍ یا حقایقو مدافع وي، نو د هغه لومړنۍ دنده د ویندود یا د بیان د طرز کتنه ده، ځکه چې فکر له بیان پرته هیڅ نه وي. دا سوچات سبکپوهیزه خبره ده. سپورټا په خپله لیکنه سټایل ان لانګویج کې د سبکپوهې بریدونه داسې ټاکلي دي. پر شاعري ژبپوهنیز اصول هله پلي کېدای شي چې داسې وګڼو چې شاعري یو ډول ژبه ده او له دې پرته د شعر نور اړخونه له پامه وغورځوو. جملې تر نورو خواو مخکې زیرل کېږي. لامل یې دا دی چې په جملو کې سمون او پرېکنتیا ډېر وي. سبکپوهه په څه ناڅه ډول د ژبپوهنې تابع وي، ځکه چې له قواعدو پرته د سبک
قانون پیژند یعنی تعریف ناشونی دی، خو دلته د قاعدو له شننې موخه د لیک د ژبې په اړه د خبرو د خاکې رغونه ده. د سبکپوهنیزې شننې موخه لومړی ډلبندي بیا نور څه وي. هره پنځونه له معیارونو دوه ډوله سرغړونه کوي. د سرغړونې دا دواړه ډوله پر خپل ځای خپلواک دي، یعنې دا کېدای شي چې یو وي یو نه وي یا دواړه موجود وي. د سرغړونې دا دواړه لارې ژبه او قواعد ځینې قیدونه رد کړي او د ځینو نویو قیدونو کارونه پیلوي. دا جوته ده چې د دې پیژند له مخې د سبکپوهې کړندود محدودیږي. مثلا د دې شننې له مخې د پنځونې د معنا اړوند ډېرې پوښتنې تږې پاتې کیږي. پر دې سربیره شخصي سمبولونه، طنزي، خواږه او نور د دې شننې له مخې تر هغې نشي درک کېدای چې تر څو له ژبپوهنې پرته له بلې کومې وسیلې کار وانخلي. د قواعدو تحریف هم په یوه بڼه نه وي، ځکه چې داسې منلی معیار نشته چې له مخې تحریف وپېژندل شي. په کره-کتنیزو ښوونځیو کې سبکپوهیزه کره-کتنه څومره ارزښت لري. د خپلو موخو او کړندود له امله سبکپوهیزه کره-کتنه نورو مشهورو کره-کتنیزو ښوونځیو لکه ښکلاییزې، تاثیراتي، ټولنیزې او سوسیالیستي کره-کتنې مختلفه څه چې د ځینو نورو اړخونو له مخې بیخي بډ یعنې برعکس دی. د سبکپوهیز کره-کتونکي ډېره مینه له غږونو سره وي. په دې کره-کتنه کې د ارواپوهنیزې کره-کتنې پر خلاف د سبک د څښتن شخصیت له پامه غورځي او د سوسیالیستي کره-کتنې پر خلاف په سبکپوهیزه کره-کتنه کې سبک وسیله نه موخه ده. په سبکپوهیزه کره-کتنه کې کره-کتونکي له ښکلاپوهیزې کره-کتنې سره په توپیر د پنځونې پر ښکلاییزو اړخونو رڼا نه اچوي. د تاثیراتي کره-کتنې پر خلاف د کلمو پر ښو، بدو، ښکلو او بدرنګو پایلو خبرې نه کوي. سبکپوهیز کره-کتونکي خو د ساینسپوه غوندې د ځان د ناپېیلتیا هڅه کوي او د تاریخي، ټولنیز او سوسیالیستي کره-کتونکي په څېر تاریخي شعور، ټولنیزو لاملونو او اقتصادي حالاتو ته ارزښت نه ورکوي. سبکپوه پنځونه له ټولو ټولنیزو عواملو شلوي او د ساینسپوه غوندې په ناپېیلتیا او پر کلمو غږونو خبرې کوي. ډاکټر میرزا خلیل بیګ وایي د پنځونې په منځته کې غږونه لوی لاس لري. بیا د وډون ترتیب له لارې په نظم یا نثر پیل کیږي. که غږونه نه وي پنځونه نشي رامنځته کېدای. په لویدیځ کې په همدې موخه د متن غږونه او کلمې څېړل کیږي. زموږ په ټولنه کې پوهان پر علمي ډګر سبکپوهیز کره-کتونکی نه مني، ځکه چې د دوی په ان نوموړي ته د پنځونې ښېګڼې او بدګڼې اهمیت نه لري. د موضوع ښه والی او بدوالي ته نه ګوري. د پنځګر ټولنیزې، اخلاقي او سیاسي ژمنتیا ته ارزښت نه ورکوي او دا چې د پنځګر نیت ښه دی که بد، د اثر اغېز اوږدمهالی دی که لنډمهالی، دا او دې ته ورته نورې خبرې چې نن سبا په کره-کتنه کې دود دي د سبکپوهیز کره-کتونکي پام نشي وراړولی. زما زړه خو غواړي چې د کره-کتنې پر ځای ورته شننه ووایم، لکه ګوبیچن نارنګ چې وایي له سبکپوه سره خبره وي خو نظر نه. د ښکلا پلټنه د سبکپوهې کار نه دی. د سبکپوهې کار یوازې د ژبې کتنه ده. د ښکلاییز اړخونه رسپړنه یې د ادبي کره-کتنې چاره ده. دا هیله د سبکپوهې پر ځای له ادبي نقده پکار ده. سبکپوهه د ادبي کره-کتنې ځایناستې نه ده. په پښتو کې سبکپوهیزه کره-کتنه خو څه چې په خپله سبکپوه هم دومره ډېره نه ده شوې چې سړی پرې شمېر وکړي. په پښتو کې چې لږ کار شوی هم دی، زیاتره د شعر د سبکپېژندنې په برخه کې دی او دا ادب سمه نیمه برخه نثر ترې بې برخې پاتې دی. پر شعر ځکه ډېر کار شوی دی چې د شعر ژبه له عادي ژبې سره جوت توپیر لري او په شعر کې سبکي ځانګړنې په اسانه په ګوته کېږي، خو په نثر کې په تېره په کیسه ییز ادب کې چې ولسي ګړېدا ته لنډ وي د سبک تفکیک او پالنه سخته ده. بیا هم د شعر غوندې د یو لیکوال نثر د بل لیکوال نثر سره پرتله شي نو د دواړو سبکونه را ایستلی شو.